محترمو اوس خبره داسې ده چې انسان د توحید دا خبره چې کوي لږی په دې وضاحت سره وکړي چې ما سوى الله ټول مخلوق دی، الله رب العالمین پیدا کړي، د هغې ملک دی. نو کله چې د هغې نه ما سوا ټول مملوک دي، ملک دی، عباد دي، نو که څوک یو غلام او مری د خان او د بادار سره په پاچایي کې او په جایداد کې شریکوي، دا انسانان مني؟ هغه وایي زه ځان سره په هغې نه پرېږدم، ته ما سره په جایداد کې شریک یې. همداسې ده که نه؟ ځان سره یو ځای نه پرېږدم چې کیني، د بندګۍ او د دغې. لیکن دا انسانان ناخود آګاه چې د دې موضوع نه خبر نه دي، د الله رب العالمین دغه حقوق هغه ورته یاد نه دي، نو بیا دغه شراکتونه واړه واړه مخلوقات الله رب العالمین سره په غټې پاچایي کې شریکوي.